د شپې ناوخته 2 بجې وې، په ما الهام د رب شیبې وې، د خدای خلقت ته مې ورفام شو، د خدای نعمت ته مې ورفام شو. ربه ته څومره مهربانه ذات یې، ربه ته څومره قدردانه ذات یې. شکر چې ستا دی په دنیا کې هر څه، شکر چې تا ته په ثنا دی هر څه. که دا انسان چرته انسان جوړوی، یا کوم حیوان چرته انسان جوړوی، مثلا چای کارخانه لرلی، مثلا چای مغازه لرلی، څومره قیمت به د لاسو، څومره قیمت به د پښو، څومره قیمت به د یو سر و، څومره قیمت به د ځیګر و، څومره قیمت به د چشمانو، څومره قیمت به د ویښتانو، څومره قیمت به د یو زنې، څومره قیمت به د یو ژبې، څومره قیمت به د غوږو، څومره قیمت به د مغزو، څومره قیمت به د کاتو، څومره قیمت به د یو زړو. څومره قیمت به د کاتو، څومره قیمت به د یو زړو. نور پسې وړاندې نه ورځمه، زیاتې لنډ راټولومه. زما پښتۍ دي که هډوکي، یا که رګونه که پوستکي، که غږ که حنجره ده، که نس دی که معده ده، دا نه خلاصېږي ډېر دي، نور هم شته خو اوس هیر دي. دا نه خلاصېږي ډېر دي، نور هم شته خو اوس هیر دي. له دې نعمت نه وروسته، له دې رحمت نه وروسته یو بل څه درته ښایم، په مینه درته وایم. که پلار دی او که مور ده، که ورور دی او که خور ده، که ترور ده که کاکا دی، که نیا ده که ماما دی، که نور داسې دوستان دي، ملګري که یاران دي. ښه دا که په پیسو وی، ښه دا که په روپو وی، ښه دا که په پیسو وی، ښه دا که په روپو وی، نو څوک دا اخیستی شي، نو څوک دا جوړوی شي. خو یو دنیا پیسه ده او موږ ته په مفته ده. خو یو دنیا پیسه ده او موږ ته په مفته ده. شعور لري انسان یې، چارفی او نه حیوان یې. تا شکر کله کړی، په دې د فکر کړی. دنیا یو امتحان دی، هم ګټه هم تاوان دی. پیدا چې شي له موره، اذان واورې په زوره، پیدا چې شي له موره، اذان واورې په زوره. بس نه دې تنګومه، مطلب ته مې راځمه. د خدای لپاره وروره، قیامت ورځ ته خو ګوره. دا ځان دې لږ جوړ ساته، خو روح دې هم موړ ساته. د خدای لپاره وروره، قیامت ورځ ته خو ګوره. دا ځان دې لږ جوړ ساته، خو روح دې هم موړ ساته. الله چې څه ویلي، الله چې پیدا کړي، دا ټول د ما او تا ته، چې وایه نه چی شاته. الله چې څه ویلي، الله چې پیدا کړي، دا ټول د ما او تا ته، چې وایه نه چی شاته. ایمان دی که قرآن، محبوب دی که جانان، همیش به پیروي کړو، په ځان به عملي کړو. همدا مو کامیابي ده که نه نو ناکامي ده. کامیابو خلکو واورئ، د زړه په غوږو واورئ. بیا څومره مهربان دی، ولاړ په خپل زبان دی. له دې کړنو نه وروسته زمونږ بیا راحت دی، نو هلته بیا مزې دي او هلته بیا جنت دی. خبرې شولې زیاتې، څه روغې او څه ماتې، چې ستړی نه یې ګوره. بښنه غواړم وروره، خالد نور ستړی کېږم، خالد نور ستړی کېږم. په دې ټپه خلاصېږم، خپل رب ته تسلیمېږم، چې جنتو کې دې تاویږم. ستا حقیقي دنیا ته کله به ورځمه، ستا حقیقي دنیا ته کله به ورځمه. ډېره مننه.